د بلخ مرستیال والی د یاد ولایت د ملي رادیو ټلویزیون په اداره کې د یاد رسنۍ له امیر ځینو کارکونکو او پرسونل سره وکتل چې په ترڅ کې د یاد ټلویزیون د فعالیتونو په څرنګوالي خبرې وکړې. د بلخ ملي رادیو ټلویزیون امیر د ولایت په کچه خپلو فعالیتونو ته په اشاره وویل چې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلینو د هدایتونو پر اساس او د نشراتي اصولو له مخې خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې کوي او همدارنګه نوموړي د بلخ ملي رادیو ټلویزیون له لارې د اسلامي او ښوونیزو برنامو له خپرولو څخه هم یادونه وکړه. ورسره یې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه او په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلینو له لورې پر حال ټینګار وکړ. ورته مهال مرستیال والي ښاغلي ابو ادریس د بلخ ملي رادیو ټلویزیون د رهبرۍ هڅو د ستایلو ترڅنګ د قانون حاکمیت، د اسلامي نظام ځواکمنتیا، ټولنیز عدالت او خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په اړوند د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ په اړه خبرې وکړې او د یاد ټلویزیون رهبرۍ ته د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې هڅه کوي ترڅو د یاد رسنۍ کارکونکو ته غوره فرصتونه برابر کړي. همدارنګه ښاغلي ابو ادریس په خپلو خبرو کې د بلخ ملي رادیو ټلویزیون هڅې د اماراتي ادارو د فعالیتونو په نشرولو کې اړینې وبللې او یاد ادارې ته لازمې سپارښتنې وکړې. نوموړي همدارنګه د پوره بې پرېتوب او پر وخت خدمتونو هم ټینګار وکړ.